ګرانو قدرمنو السلام علیکم. امید لرم ټول به روغ او جوړ یې. قدرمنو د سندرو ویډیو خو موږ او تاسو ډېرې جوړو. بعضې خبره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو په سکرین کې تاسو ته کوم ویډیو ښکاري دا د نازک بال یو غلطه ویډیو ده. تاسو ته موږ په سکرین باندې شو کوو. دا د خپلې ویډیو په باره کې څه وایي نو لومبره دا ویډیو را سره ګوره. ویډیو نه بعد بیا موږ خپل یو څو خبرې کوو. راځئ پس نمبر تاسو زموږ سره نازک بال دا ویډیو ګورئ. ویډیو نه بعد بیا راځو. ګرانو قدرمنو السلام علیکم. امید لرم ټول به روغ او جوړ یې. قدرمنو د سندرو ویډیو خو موږ او تاسو ډېرې جوړو. بعضې خبره داسې په میډیا راشي وړه خبرې او موږ او تاسو ترېنه سمه غټه خبره جوړه کړو او ښه ډېرې ویډیو پرې جوړو. خو نن چې زه کومه خبره تاسو ته کوم او زه تاسو ټولو ته ویم چې تاسو ټول مسلمانان که پښتانه یې که د هر زبان یې نو ټولو ته پکار ده چې په دې خبره موږ او تاسو سټینډ واخلو او زموږ د غټه بېعزتي شوې ده، ډېره غټه بې حرمتي شوې ده. نو چې دې خلکو ته پته ولګي باندې موږ سټینډ واخلو. بار بار درته ویم چې تاسو ټول ویډیوز جوړ کړئ او شیر کړئ او په دې خبره سټینډ واخلئ. زه خو ډېره زیاته په دې خبره خفه یم. دوستان دغه ویډیو تاسو وکته. ویډیو موږ ستاسو سره یو پیره دوباره شیر کوو. نو بیا هم په دې ویډیو په خبره ځان پوه کړئ. او په اخره کې بیا د ویډیو راځو. ویډیو مقصد څه دی، ویډیو څنګه د نازک بال غلطه ویډیو وارل شوه. راځئ رومبه ویډیو دوباره دغه باندې ګورو. نه بعد بیا راځو. ګرانو قدرمنو السلام علیکم. امید لرم ټول به روغ او جوړ یې. قدرمنو د سندرو ویډیو خو موږ او تاسو ډېرې جوړو. بعضې خبره داسې په میډیا راشي وړه خبرې او موږ او تاسو ترېنه سمه غټه خبره جوړه کړو او ښه ډېرې ویډیو پرې جوړو. خو نن چې زه کومه خبره تاسو ته کوم او زه تاسو ټولو ته ویم چې تاسو ټول مسلمانان که پښتانه یې که د هر زبان یې نو ټولو ته پکار ده چې په دې خبره موږ او تاسو سټینډ واخلو او زموږ د غټه بېعزتي شوې ده، ډېره غټه بې حرمتي شوې ده. نو چې دې خلکو ته پته ولګي باندې موږ سټینډ واخلو. بار بار درته ویم چې تاسو ټول ویډیوز جوړ کړئ او شیر کړئ او په دې خبره سټینډ واخلئ. زه خو ډېره زیاته په دې خبره خفه یم. دوستان دغه ویډیو ستاسو سره موږ دوباره هم شیر کړه. دا نازک بال یو غلطه ویډیو وه چې دا ډېره زیاته وارل شوې ده او سوشل میډیا باندې شاید تاسو به لیدلې هم وي. خو اوس نازک بال دا وایي چې زما دا ویډیو وارل شوې ده. تاسو هم یو ویډیو وارل شي تاسو پوره ټرینډ دا چل به کوئ هغه چل کوئ. نو غلطي د موږ نه ده، غلطي ستا ده ځکه چې ته یو غلط کار مه کوه نو څوک تا نه راوچتوي نه به تا څوک بدناموي. ولې پس نمبر تا ګانې وې سندرې وې نو چا درله بېعزتي نه کوله. دویم نمبر چې ته بیا کله لندن ته تلې نو تا په سوشل میډیا باندې خاوند نه طلاق واخیستو. بیا چې هلته لاړې نو دواړه میلاو ووایي ته موږ طلاق نه یې شی. نو اسلام نه غیر قانوني کار تاسو کړی. دا دویمه غلطي ستاسو وه. درېیم نمبر تاسو داسې کارونه شروع کړه چې هغې سره تاسو بدنامېږئ. بیا د خلکو نه ګیلې مه کوه ځکه چې موږ بدنام شوي او موږ هم بدنام کړو. زموږ ویډیو هم وایرل کړه او ستاسو غلطي وه. نو دوستانو بس دغه ویډیو موږ ستاسو سره شیر کړه. د نازک بال ټول حقیقت و په دې ویډیو کې. ویډیو تاسو هم کته. نو د داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ که تاسو ته ټکنیکل ویډیوګانې هم میلاویږي. که د موبایل تاسو ته هر څه پرابلم وي موږ ته به کمنټس کولی شئ او داسې ریډکشن ویډیوګانې هم تاسو ته په دې چینل کې میلاویږي. داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. موږ نه راکړه اجازت پر روانو ویډیو کې میلاویږو. د الله په امان.